د پرمختګ او ترقۍ بل مهم خبر. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د کلو بیارغونې او پراختیا وزارت ویلي چې د بادغیس په قادوس ولسوالۍ کې د څه د پاسه 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د ذخیروي بند پروژې چارې پیل شوي چې په بشپړېدو سره به یې 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د کلو او پراختیا وزارت مسؤلین دغه راز زیاتوي چې دې وزارت لرې پرتو سیمو ته د پاکو اوبو رسولو او د یو شمېر مهمو پروژو د تطبیق له لارې هیوادوالو ته ښه او غوره خدمتونه وړاندې کړي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.